سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وای. خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ د کورس لومړنۍ برخه ده. په تېره ویډیو کې مو د پکسلاپ تعریفونه او د هغه د استعمال ځایونو په اړه معلومات درکړي وو. که چیرته غواړئ چې یو ښه ډیزاینر شئ نو تر ټولو ښه او غټ اپلیکیشن یې پکسلاپ دی. نو دا په انګلیسي باندې ژباړل شوی دی. ځینې نور پکسلابونه وي هغه په پښتو باندې او په عربي په نورو ژبو باندې ژباړل شوي وي. نو دا لومړنی مکمل کورس دی چې د پکسلاپ اپلیکیشن په پښتو باندې ترسره کیږي او رسما پیل کوو. په کورس باندې یوه یادونه کوم که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی یئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که چیرته مو فیسبوک باندې ګورئ نو لازما د خپل ملګرو سره شیر او لایک کړئ. نو په کورس باندې پیل کوو. نو لومړی تاسو لاندنی څو افشنې چې دي د افشن په وسیله تاسو کولی شئ چې یو ځان لپاره یو ښه تیار ډیزاین منځته راوړئ په هغې کې ډیټ ترسره کړئ. لکه لاندنی افشن تاسو وینئ د افشن په وسیله ترسره کولی شئ چې تاسو تیار جوړ شوي ډیزاینونه وي په کې خپل تغیرات راولئ. نو دا هم په پرلپسې ډول دا ټول تدریسوو. نو لومړی به پاسنۍ 15 افشنې چې دي دا به په دې ویډیو کې موږ ترسره کوو چې دا د څه لپاره استعمالیږي. دا پاسنۍ کوم افشنې چې دي دا هغه به تاسو په لاندنۍ افشنو کې هم تدریس کړئ. نو ګران دوستانو لومړی دا پلس افشن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته شپږ افشنې اضافه کیږي چې د شپږ افشنې به په لاندې برخه کې هم تدریس کیږي خو پاس یې یو ځل یادونه کوو. لومړنی افشن چې دا ټیکس افشن دی دې افشن په وسیله کولی شئ چې تاسو خپل پکسلاپ ته یوه لیکنه ترسره کړئ په هغې کې چینج یا بدلون راولئ. نو په تاسو ټیکس باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ولیدل دلته لیکنه راغله. دا لیکنه به 2 ځلې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ په دې کې هم خپل تاسو هر څه چې اضافه کوئ په دې کې اضافه کولی شئ. زه ورته یو څه اضافه کوم. زه ورته لیکم شمس آفیشلز په اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ولیدل چې دلته لیکنه اضافه شوه. نو تاسو کولی شئ د ټیکس په وسیله کولی شئ. دویم افشن کرنٹ ډیټا د دې په وسیله کولی شئ چې هغه موجوده ډیټا تاسو سره چې په موبایل کې وي هغه هم دلته راوستلی شئ. نو په کرنٹ ډیټا به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ولیدل دلته ما سره موجوده ډیټا چې دا هغه من سره راغله. دلته 2024 کال 5 میاشتې 25 تاریخ دی. زه یې دلته ګورم. نو تاسو ولیدل چې د مې میاشتې 25 تاریخ. نو دا کرنٹ ډیټا په وسیله کولی شئ چې تاسو سره کومه موجوده ډیټا وي هم د پکسلاپ د پکچر لپاره راوستلی شئ. دریم افشن چې دی هغه سټیکر افشن د دې افشن په وسیله کولی شئ چې سټیکرونه تاسو دلته کوم سټیکرونه چې د دې اپلیکیشن کې وي دغه سټیکرونه هم دلته تاسو راوستلی شئ. په سټیکر باندې به کلیک وکړئ نو تاسو داسې لاندنۍ برخه کې وګورئ چې ډېر زیات ښه سټیکرونه دلته راغلل. هر یو سټیکر چې وغواړئ تاسو دلته راوستلی شئ. زه غواړم چې دا سټیکر دلته راولم. نو تاسو کولی شئ چې دغه افشن په لاندنۍ برخه کې هم تدریسوو خو بیا هم دلته یادونه ورته کوو. نو دا افشن په وسیله کولی شئ چې خپل سټیکرونه خپل پکسلاپ ته راولئ. دریم افشن چې دا شیپس د دې په وسیله هم ترسره کولی شئ چې تاسو دلته ډول ډول شکلونه دلته راولئ. نو زه په شیپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل نو تاسو کولی شئ دلته شکلونه راغلل. نور شکلونه هم یا شیپونه هم ورته انتخاب کولی شئ. زه غواړم چې دغه شیپ ورته انتخاب کوم. د شیپ ته هم تاسو خپل رنګونه هم ورکولی شئ. هر څه هم ورکولی شئ. لاندنۍ افشن دا هم بیا هم تدریس کوو په لاندنۍ برخه کې یو ځل یادونه کوو. نو څلورم افشن چې دی دا هغه فرام ګیلري په وسیله کولی شئ چې خپل ګیلري څخه کوم عکس وي یا پیکچر وي هغه هم پکسلاپ ته راوستلی شئ. زه ورته فرام ګیلري انتخاب کوم. دلته یو عکس دی دا عکس دلته راولم فرام ګیلري. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چې د ګیلري څخه هم خپل پیکچر د پکسلاپ ته راولئ. دا هم لاندنۍ برخه کې تدریس کیږي خو یو ځل یادونه کوو. او شپږم افشن چې دا ډرا د دې په وسیله کولی شئ چې خپله تاسو په پکسلاپ په پیکچر کې یا هم په لیکلو کې تاسو کولی شئ چې هغه خپله رسم کړئ. دا دومره مهم افشن نه دی. تاسو باید مهم افشن زده کړئ. نو په دې باندې زه ورڅخه تېرېږم. دویم افشن چې دی دا هغه د سیو افشن دی. د سیو افشن د په وسیله کولی شئ چې تاسو کومه لومړنی افشن چې دی سیو از پروجیکټ د دې په وسیله کولی شئ چې کومه تاسو پروجیکټ ترسره کړی وي یا پیکچر مو ترسره کړی په کوم ډیټ ترسره کړی وي هغه غواړئ چې په خپل موبایل کې در سره سیو شي او په راتلونکي کې غواړئ چې هغه پکې تاسو لاندې ایډیټ پکې راولئ. تاسو
کولی شئ دې اپشن په وسیله تاسو هغه سیو کړئ په پروجیکټ ډول. زه ورته سیو از پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ. زه کوم پروجیکټ مو ترسره کړه د پکچر اپشن دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو پروجیکټ نیم بدلته ورکړئ. زه ورته دا نوم ورکوم په اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په اوکې باندې کلیک وکړلو نو دا زما سره سیو شو. نو تاسو لاندې اپشن وینئ مای پروجیکټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو ما دلته نور پروجیکټ هم ترسره کړي دي په کوم سیو کړي دي. که چېرته غواړئ چې یو پروجیکټ ترسره کړئ نو دلته به درسره موجود وي او هر کله چې وغواړئ تاسو پکې ایډیټ راوستلی شئ. نو په ځای به د دویم اپشن باندې د اخریني اپشن علي باندې ما صف کړي ده د پروجیکټ په دې باندې زه کلیک کوم. تاسو په اوکې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې اوکې باندې کلیک وکړلو نو دلته د پروجیکټ دا ما ترسره کړې وه دا تیاره ما سره دلته شته مای پروجیکټ تاسو کولی شئ هغه سیو کړئ او په راتلونکي کې بیا د هغې څخه استفاده وکړئ. په دې کې ایډیټ هم ترسره کولی شئ. هر ډول ایډیټ چې وغواړئ نوم ورته بدلولی شئ عکس هم ورته بدل کولی شئ. نو دویم اپشن چې دی سیو از ایمیج. سیو از ایمیج چې دی د دې په وسیله کولی شو چې دغه پروجیکټ کوم موږ ترسره کړه دا په خپل موبایل کې په خپله ګیلري کې دغه موږ سیو کړو. نو سیو از ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو لاندنی اپشن سیو ټو ګیلري په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه پروجیکټ ما ترسره کړی و دا زما سره په ګیلري کې سیو وي. دریم اپشن باندې کلیک کوم. دریم اپشن مو تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ چې هغه پروجیکټ چې تاسو ترسره کړی دي هغه د فیسبوک لارې شیر کړئ یا هم د ګوګل لارې یا هم د واتساپ لارې هم تاسو شیر کولی شئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه جی پی جي په ډول هم سیو کړئ او همدارنګه پی ام جي په ډول هم سیو کړئ. پی ام جي به بیکګراوند نه وي جی پی جي به بیکګراوند وي. او دریم اپشن چې دغه اپشن تاسو کوالټي دې په وسیله کولی شئ چې هغه کوالټي هم ورته انتخاب کړئ. مثلا هر وخت تاسو یو عکس سیو کوئ په ویری های په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو تاسو کلیک وکړو نو دې اپشن په وسیله کولی شئ چې تاسو کوم عکس وي هغه به په ښه ډول صفا ډول به تاسو سره خپله ګیلري کې سیو کېږي. سیو ټو ګیلري په دې باندې که تاسو کلیک وکړئ نو دغه ما سره کوم دا پکچر چې دی دا کوم دا په خپل ګیلري کې تاسو سیو شوی وي په ښه ډول باندې. دریم اپشن چې دی دغه نو دوې نقطې چې دي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه تاسو ته تیار جوړ شوي لیکنې دي چې دې لیکنې په وسیله کولی شئ چې دا لیکنې تاسو هم خپل پکسل اپ ته راولئ او په دې کې ایډیټ ترسره کړئ. نو تاسو لومړی ځل په دویم اپشن باندې به تاسو دویم لیکنه به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک کړل بیا اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ولیدل چې هغه اپشن دلته راغلی. په دې کې هم ایډیټ ترسره کولی شئ. د دوه ځلې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړل نو دا تاسو کولی شئ چې دغه هم ډیلیټ هم کړئ او همدارنګه ته نور تغیرات هم پکې راولئ. نو یا د پیزم په دې باندې بیا هم کلیک کوم. کله مو چې کلیک وکړل دلته تاسو سره نور اپشن هم اضافه کیږي. مثلا غواړئ تاسو د موټیویشن په اړه لیکنې ترلاسه کړئ هم د سکسیس په اړه یعنې بریتوب په اړه تاسو خپله لیکنې ترلاسه کولی شئ یا هم د فرینډشیپ لپاره یا د هاپینس لپاره یا هم د انسپایریشن په اړه یا هم پازیټیویټي په اړه یا ابزر په اړه تاسو خپله لیکنې ترلاسه کولی شئ. نو په هره لیکنه باندې چې تاسو اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره یوه لیکنه یو جدول راځي. هر ډول لیکنې چې وغواړئ تاسو دلته راوستلی شئ او تغیرات پکې راوستلی شئ. زه ورته دریم اپشن دغه انتخاب کوم فرینډشیپ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. نو زه یوه لیکنه ور انتخاب کوم دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو اپشن لیکنه موږ ته دلته راغله. دې په وسیله هم کولی شئ چې په خپل موبایل کې تاسو تغیرات راولئ. نو پنځم اپشن د درې نقطې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. اخري اپشن دا چې په تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل کوم تغیرات چې په خپل پکسل اپ کې تاسو راوستلي دي هغه په ګیلري کې هم سیو کولی شئ. دا اپشن په لاندني اپشن کې هم ویلی شئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې فول سکرین سي تاسو دویم اپشن په دې وسیله فول سکرین په وسیله تاسو ښودلی شئ یا هم د خپل کیمرې په ډول تاسو سیو کولی شئ یا ایکسپورټ ایمیج تاسو کولی شئ دغه هم په خپل موبایل کې سیو کړئ. او ایمیج سیو د دې په وسیله تر ټولو نه مهم په دې کې چې دی دغه پنځم اپشن ایمیج سیو د دې په وسیله تاسو کولی شئ چې خپل عکس په خپل تر ټولو نه مهم اپشن چې دا پنځم اپشن د پنځم اپشن په تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو تاسو دلته یو جدول راځي چې د دې جدول په وسیله کولی شئ چې خپل کوم عکس ته خپل سایز اندازه ورکړئ ویټ او هایټ چې ګوله او لنډوالی تاسو د پوښتنه ورسره کولی شئ یا هم کسټم باندې به کلیک وکړئ. کسټم باندې مو چې کلیک وکړ نو تاسو دلته نور سایزونه هم راځي. مثلا د مربع په ډول تاسو سیو کوئ د کسټم په ډول سیو یا هم د پروفایل پکچر لپاره تاسو عکس غواړئ چې د پروفایل عکس لپاره یو عکس جوړ کړئ.
یا هم د پروفایل لپاره غواړئ تاسو عکس جوړ کړئ یا هم د یوټیوب چینل لپاره غواړئ یو عکس جوړ کړئ یا هم د یوټیوب تمنیل لپاره غواړئ چې یو عکس جوړ کړئ یا هم د فیسبوک کور لپاره ګوګل پلس کور فوټو په وسیله تاسو کولی شئ چې خپل عکس جوړ کړئ یا هم ټویټر هیډر سایز په وسیله تاسو د دې اپشن په وسیله کولی شئ چې د ټویټر لپاره یو ښه عکس یا لوګو جوړ کړئ. نو دا تر ټولو مهم اپشن په دې کې دا اپشن دی چې د په وسیله د هم ترتیب سره لاندنۍ اپشنو کې تدریسوو خو یو ځل مې تاسو ته یادونه وکړه. نور په دې کې داسې خاص نشته. کنټاکټس د په وسیله کولی شئ چې چا د پکسل اپ جوړ کړی سره اړیکې هم نیولی شئ. ریموو اډ ریکور اډ ټو سیو او اوپن فایل اباوټ ایگزیټ اخري اپشن دی په وسیله تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل څخه یا د خپل پکسل اپ اپلیکیشن په وسیله تاسو د څخه وتلی شئ. نو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي او غواړئ چې مکمل کورس تعقیب کړئ نو لازما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او نورو ویډیو لپاره په تمه اوسئ. مننه.